رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابهونه قد شهید بدرن بدر تازر شوی او توفی بالمدینه دا په مدینه کې مړ شو د وجه د یو زخم نه احد کې په د باندې لګیدل او کدا قول ابن حجر په الاصابه کې کړه دا غي د قول مطابق دا د احد نه رستو مړ ده دویم قول دا دی چې نه په بدر نه پس مړ شوی دی بدر نه پس حافظ ابن حجر وایي چې دا دویم قول راجح کاری وایي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حبسی سره نکاح کړی دا د هجرت په 15مه میاشت باندې کړی دا 15مه او بل روایت کې دي 13 میاشتې پس ته کړی دا نو که دقه قول والو ظاهر دار چې دا د بدر نه رستو مړ دی ځکه بدر غزوه نږدې راغله او کو احد واقعو نو احد خو بیا روستو ډیر د دې نه پس راغله بیا په احد کې د خاوند به زخمی کیږي او بیا پس دای نه مړی او بیا دا غین رسول الله د اپسی سکړې نکاح بیا خو ډیره میشتي جوړیږي دیو جنا راجح ودا دا چې دا په بدر کې زخمی شوی او دا زخم د وجنه به رستو مړ شو مخکې دا احد نه رستو د بدر نه دا وجه د ابن سعد په دې جزم کړه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر نه راغې دا خنیس ابن حذافه استمر شو قال عمر واي کله چې ما لور حبسه عدت نوتلا په دقه وخت کې د عثمان خزم رشي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بدر تطلو په دې بدر کې اوس عثمان موته عثمان واپس کو جسمه لور چې ستا خزه داغه نه جوړه ده ته داغي خدمت ته ودرېګا دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان لبه بدر غنیمت کی سم ور کړی دا عثمان په بدریو صحابو کې صاحب ده ځکه د رسول الله په امر پاتې شوی ده ناغم رشوی وا نو ته عثمان ته ویل چې ستا خزه مړه ده عثمان د لور خاون مړه ده فلقيت عثمان زملاقي شم د عثمان ابن عفان سره فعرضت عليه حفصه ما ور پیش کړو ته حفصه ورستو کتاب النکاح کې با هغه راشي کې یو سړی خپل خور او لور نیک سړی ته د نکاح لپاره وړاندې کوي جایز ده یا خزه په خپل یو سړی ته وایي چې تاسو نکاح کول غواړم جایز ده څنګه روانه ده فقلت ما تولين شيء تکستا خو خيان کحتک حبسها زبا طالب نکاح اندر کم حبسه بنت عمر قال يا غرات ويل انظر في امري زبا وګورم په خپل کار کې سوچ په کوم چیرې نکاح سو حکم کوي نه کم انظر في امري ته په پای کې وګورم و بیا ما سره ملاقات شو فلبست لياليا ما یو څو شپې تیرې کړلې فقال دي عثمان راته ویل قد بدالي والله ما ته پزړه کې دا خبر راخاره کړه الله اتزوج يومي چې رزوس نکاح نکوم ولید دا زين کې داراله چې د رسول الله سم یو بل لور شتا ام کلثوم نو کما دا وکړه به خو غنه شمه کوله کې دې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل ورمال زکی راکی او بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمتوب کې داخل شمه نو زکی ویل چې رز نکاح نکوم قال عمر واي فلقيت ابا بكر ودين رست زد ابو بكر سميلاو شو فقلت ما تقول ان شئت كاستاخوخي انكحتك حبسه زب طالب نکاح باندركم حبسه بنت عمر ابو بكر عمر را مشر ده لیکن عربو کې دا مسلې نه وی چې دا کشر دا مشر دا سړی کشر دی دا مشر دی دغه خو خدي دا حبسه بل په نکاح درکما فصمت ابو بكر چپ شو فلم يرجع الي شيئا را واپس نو کومه تشین اچ دیم راتونه ول چې کومه
دیم راتونه ویل چې نه کومه فكنت عليه اوجد مني وزقما علي دي ابو بکر تا اوجد مني ډیر سقوسوما على عثمان په نسبت عثمان ابو بکر ته ذکر ډیر غوسوما چې ابو بکر څخه عثمان صداقت او مینه می وسروا ازادي مو سزیت او په نسبت عثمان او دې د تماویل جلور در کوم او درانه ونکړه په اړه کې مې ډیر سخت خفقان دنه پیدا شو وې د دین رستو فلبست لياليا ما يڅوش په تیر کړلې ثم خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مطالبه وکړه د نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تی ویل د مال په نکاح راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر د لوریم د دې لپاره کوله چې د عمر سره صداقت او دوستانه نور مضبوطه شي مال راکړه انکحتها ایاغو په نکاح باندې ما ورکړه حفصه نبی صلی الله علیه وسلم ته فلقيني ابو بکر ودین رستو ما ابو بکر به ملاو شو عذر او ته پیش کو کله چې تا ته پته ولګی چې دا سړی به مانه خپي او پړه کې ګیله د خفقان دی غیزالت عذر لو کا فقال او ته ویل لعلك وجدت علي شاهد چې تو مانه خپ شوی حين عرضت علي حبسه کله چې تا ما ته حبسه را وړاندې کړه پاره د نکاح فلم ارجع اليك او ما تا ته جواب درنکو ما ته لاو انا خپشم قال راته ویل فانه لم يمنعني من انا کومه لردين انا ارجع اليك چې تا ته جواب درکما چې کومه یا نه کومه فيما عرضت پاک چې تا په ما پیش کړی را الا مگر دې خبره اني قد علمت ما تفتوا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم د دې ذکر کړه ما تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو ابو بکر زما د سیراته چې د عمر د دلور سره نکاح وکما دامم د تنویل چې الک مکوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستالور کوي او زه ځکه کوم چې رسول الله کوي چې څونه شي رسول الله راس کار نه شي او انکار مې د چورټ ځکه ونه کو چې نه کومه کې دې چې رسول الله پریخه وې نو ما انکار ځکه نه کاو چې بیا د انکار نه رسول مې ته څنګه ویلې وې ځکه غلې شوم فلم اكن زنوما لافشي سر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کارکم خور کما سر رسول الله صلی الله علیه وسلم راز ولو ترکها چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې نکاح پریخه وې لقبلتها ما بدا قبول کړه به ما کړه وبي قال مسلم قال سنه شعبان دي انا عبد الله ابن يزيد سمع ابا مسعود البدري دې سنه کې غرض د امام بخاري غدا ده چې دا ابو مسعود البدري صحابي بدري صحابي ده او په دې کې رد ته په بعض کسانو لکه واقدي ابراهيم الحربي هغه دا قول کړی چې ابو مسعود بدري نه ده بدر ته نه حاضر شوی وته چې بدري وي د دې د وجه نه وي چې دا په بدر علاقه کې اوسېدلو د دې وجه ته بدري وي دغه دې وخت څوک په بدر کې اوسېږي خلکو ته بدري وي هغه دا معنا خو نه چې بدري صحابي ده نو امام بخاري دلته پاغي باندې رد کوي او وای چې نه دا بدري صحابي ده ولی وجدا دا چې په دې حدیث کې پخپل دي انه شهید بدرن شهید الله د روایت کې راوړي کنه شهید بدرن شهید بدرن په دې وجه ته وایي چې دا بدر جنگ ته حاضر شوی دی او شهید بدرن ته په دې وجه نه وایي چې دا چرته اوسېدلو دا غني په بدر کې اوسېدلو عن النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نفقه الرجل على اهله صدقه خرچه کول د سړي په خپل اهل باندې سړی په خپل خزه باندې خرچه کوي په بچو باندې خرچه کوي مور او پلار باندې خرچه کوي صدقه دلب الله اجر او ثواب د صدقې به ور کوي دا صدقه د عزیزای نزي اجر و پیوته ملاويږي وبي قال سن ابو اليمان قال قران شعيب بن زوري قال سمعت عروه بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته بيديسي بيان عمر بن عبد العزيز في امارته په زمانه امارت د مدینه
حدیث براشي کتاب الاوقات کې بخاری کې وما ابو داود کې وما چې عمر ابن عبد العزيز یو ځل د مازیګر من نا وخت کو نو دې پسې راغی وی اخر نو دوته د سی ویل اخر المغيرة بن شعبة العصر مغيرة ابن شعبة د مازیګر من رستو کړلو وهو امير الكوفه او دا د کوفي امیرو دخل ابو مسعود ورغه پسې ابو مسعود عقبه بن عامر الانصاري دق ابو مسعود شو کنه اپاس چې ذکر شو جد زید ابن حسن چې دا د زید ابن حسن نکده زید ابن حسن ابن علي د لوروا حسن ابن علي باندې واده او دا غینه دا زید شوی دی جد زید ابن حسن شهید بدرن په دې کې مناسبت ده چې دا بدر تازر شوی فقال نو ته ویل لقد علمت غورتا تخفت دا دې غته ویل صحابي ته مغيرة ابن شعبة تا پته نزل جبريل راغله جبريل هغه سبا د معراج په کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تلو او موږ په پر شو په سبانه ورځ باندې راغې او عملاً او اوقات خود فصلى نمنځ یو توکو فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات نبی سم 5 منځونه او توکړه انا ولې د ماسپخي منځ پاول ټیم توکو مازیګر مو تو ما خام ما قستان سار سباله بیا اول او خنانه ټیمونه ته بیان کړ ثم قال بيرا هكذا امرت ودق سمات حكم شوی ده امرت يا صيغه متکلم ده انا ما ته الله تعالی د طرف نه حکم شوی ده چې تاسو په دې طریقه باندې منځ کما جبريل ته ویل یا هكذا امرت صيغه مخاطب ده اے نبی دغه چې تاسو حکم شوی ده په مانځ کولو په ليله المعراج کې پاس معراج کې الله چې ته حکم وکړو د 5 منځونو هغه 5 منځونو په کومه طریقه دي په دې طریقه مازیګر ټیم په دینه تر دې وخت پورې شروع کیږي د ماسپخیم مده دینه تر هغه وخت پورې په دې وخت نه به شروع کیږي تر هغه وخت پورې به اختتام کیږي ما خام او ما قطن او صارم د قصواله كذلك كان بشير ابن ابي مسعود بشير ابن ابي مسعود يحدث عن ابيه هغه د پلار نه د حدیث تقص بیانو وبي قال سنة موسى قال سنة ابو عوان عن الاعمش عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن القمان ابي مسعود البدري به د حدیث راوړو کم غرض د پاره ابي مسعود البدري د پاره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای الايتان من اخر سوره البقره دو آیاتنا د اخر د سوره البقره نه چې امن الرسول ده من قرأ ما في ليله كفتاو چا چې دا ولستلو في ليله د شپې ما خوستن او د کېدو ټیم کې کفتاو کافی بشي د ادوان الله یا معنا دا ده د قیام الليل په ځای باندې بکافي شي دا د شوله کته تهجد وکړه یا کفتاو معنا دا ده چې په دغه شپه باندې کوم مصیبتونه دي هغه په ځای باندې بکافي شي الله به دې بچو ساتي دې په وجه او یاد آیات سورۃ کاف او آیات الکرسی وغیر ذالک د ټول سورتونو لستلو په ځای باندې بدا کافي شي قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وبیا زه ملاقات شم په خپل د ابو مسعود سره اول خو په واسطه واوریدو او بیا د ابو مسعود سره په خپل ملاقات شم او هو يطوف بالبيت هغه طواف د بیت الله کو فسالته ما دا غنه د حدیث مبارک ته پوښتنه کړلو چې دا حدیث ماستا متعلق د سیوریدلې چې تا د سی ویلې دي فحدثني نو هغه ته په خپل بیان کو چې او نبی سم د سی ویلې وبي قال يحيى قال سنة ليس قيل ابن شهاب اخبرني محمود بن ربيع ان عتبان بن مالك وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم صحابونه ممن شهد بدرا اغه چانه چې بدر تازر شوه د انصارونه دې کې مناسبت شو چې عتبان ابن مالک بدري صحابي دی انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وې دې راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ها به تحویل کوي وبي قال سن احمد قال سلام بسط قال سن يونس قال ابن شهاب ثم سالت الحسين ابن محمد بما تفوسك حسين ابن محمد نا وهو احد بني سالم دا یو د بنو سالم نه ده او وهو من صراتهم او دا د بنو سالم د مشرانو نه ده صرات معنا سردارانو نه ده داغه مې تاسو کو په بار د حدیث د محمود ابن ربيع کې عن اتبان ابن مالک چې هغه د اتبان ابن مالک نه نقل کړه فصدقه ويا غرات التصديق کو چې او د حدیث بالکل صحیح ده ها هغه حدیث نه ذکر کړه هغه دا ده چې چا لا اله الا الله صدقا من قلبي جنت به الله داخل کی بدلته خپل مقصود ذاتي امام بخاري راوړو وبي قاسنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زوري قال اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان من اكبر بني عدي دا د بني عدو زامنو کې مشر کسو وكان ابوه شهد بدرا دغه مناسبت شو د پلار چې عامر ابن ربيعه ده عبد الله ابن عامر پلار څوک شو عامر ابن ربيعه وې د پلار هغه بدري ده حاضر شوی د بدر ته د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه ان عمر استعمل قدامه وعمر عامل مقرر کو قدامه ابن مزعون دا قدامه ابن مزعون حفصي او د عبد الله ابن عمر ماماو او بدري صحابي ده دا د عثمان ابن مزعون رور ده ودې مقرر کو په بحرین عامل د بحرین مقرر کو وكان شهيد بدرا او دا بدر تاثر شوی او دا ماما د عبد الله ابن عمر او د حبسه وګما بدل ته وګورئ امام بخاری هغه نور واقع ذکر نکړه ځکه خپل مقصد ته حاصل شو چې وکانه شهید بدر دام بدری ده او عامر ابن ربيعه بدری ده او واقع دا و چې دکله بحرین ته ولېګلو په بحرین کې دنا ست نقصان شو چې ته شراب تی سکلې شي وو دې کې جارودی راغې جارود العقدي عمر بن خطاب ته ویل چې دغه قدامه ابن مزعون ما ولید په شراب سکلو غیر گوارا والا ودې کې اوس ابو هريره راغې ابو هريره ویل چې ما ولید چولټي کولې الټي وکړې د شرابو عمر بن الخطاب اراده وکړه دل حد ورکی بدی جارود عقدی تو ویل شاب حد به قائم کا کنا عمر تو ویل ولې تخصمي تماته حد به قائم کا دستا غویو کنه ورستا څه دې کې بیوت دی جارود عقدی ویلو عمر تو سم شغله بشي کني سم سزا بدل درکما اغل شراب سکی قدامه ابن مزعون سزا مال راکه يا عمر بن الخطاب قدامه روغ وختلو اقرار وکړو ابي ویل چې الله تعالی ویلې سا وی له مؤمنانو باندې سو ګنا نشتا فيما طعموا اذا ما تقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وعملوا الصالحات عمر تو ویل تا تقوا نه دا کړې کته دا الله نه تقوا کړې اسکله بدن یو له دوری ور کړې دې درو د وجنا استدې قدامه ابن مزعون د عمر په خپل منځ کې ورانه رااله خبر یو بل سپری خوسته ودې کې عمر حجله تلو او سار کې را پاتې دو ویل قدامه غواړي ما خوب ولیدو په خوب کې ما ته خلق حکم یې کاو قدامه ابن مزعون سره جوړاو کده بدري صحابي ده رضا کا
راړو هغه به ترزا کو وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويري بن مالك عن الزهري بن سالم بن عبد الله اخبره قال اخبر رافع بن خديج بخبر ورکړی رافع بن خديج عبد الله بن عمر تا ان عمه جزما دترنا دترنا یو زهیر دی بل مظهر دی او دوانه بدر تاجر شویو شهدا بدرن دغه مناسبت ده زهیر او مظهر بدری صحابي دي حد دمیاتی را لګیدل ودا بدری نه دي دا احد والا دي حافظ ابن حجر پر رد کړه هغه وی مثبت مقدم ده پنافي باندې چې کله دې کې ثابت چې دا بدر تاجر شوی دي نو څه شو بدری شو کنه ځکه مثبت مقدم ده پنافي به خبره ورکړه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قراء المزارع نبی صلی الله علیه وسلم منا کړه د کری ورکول د پټونا ما سالم ته ویل چې کله رافع ابن خدیج دا حدیث بیان کړو عبد الله ابن عمر ته اے سالم چې ته د عبد الله ابن عمر زوی تی ولی په کری باندې ورکه فتکری ها انت ته دا پټي په کری ورکه هغه او دی ورکوم زکا ان رافعا اكثر على نفسه رافع اس په خپل ځان باندې زیاته کړي ده اکثر على نفسي معنا څه ده زیاته په خپل ځان باندې دا کړي ده چې ګوره دا پرخونه نه کوي د انواع منځ کې او بس همدغه څه مطلقاً کری بندګنی یا فرق په مابین د ناسخ او منسوخ کې نه کوي د معنا ده کني چې مرفوع روایت هغه ذکر کونه به اکثر نفسي ته خبره پاتې نشوه همه مسله بل راشي ان شاء الله تعالی د جمهور علماء مذهب دا ده چې پټي یو په کری ورکول دي په کری ورکول جایز دي وردا پټه توالا مال با لز دړی غنم راکې د کال او یا به 500 روپے راکې د کال ستا خو ځان له کری کنه کرے فصل لړیر کوي کلک کوي اسی ځان له شړ ساته او مال به دې کری راکې دا کری ورکول دا جایز دي د جمهور په نس ویم صورت هغه ده چې دا پټی ز تعالی د څه درکما چې ته وکړه په دې کارلو کې به دوه صورت دي یو صورت دا ده چې ورو دا پټی ته کرا سونه فصل چې شو په دې ټول فصل کې نیمستا نیمزما یا دوستا یو زما یا دوی سي زما یو ستا چې په څو رضا شو استاد پټه کرلو نو کډیر فصل شو کله شو هغه تقسیمو کوي څونه شو زما کا سلاړ اوستا خواري او مهنت سلاړو دام جایز ده عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه د قصې کړیو کسانو ته ویلو وای کچرته تخم تاسو په خپل اچوي بیا به دون راکوي او که تخم د لزدر کما او زما کا او کرای زما بیا به دون یې سره کوي بیا به نظر ډیر اخلم هغه تخم زما شو کنه او عام صحابه په دې عمل کو دریم صورت هغه دا ده چې ورو دا پټي وکړه یا دا باغ نظر په ساته خو دې لختي په غاړه چې کم فصل شو دا بزمای او دې طرف ته فصل چې شو بستای یا دا باغ کرا دا پلانکی ونه د دې میوه بزمای او نور ونه میوه بستای دا صورت به جایز نه ده علماء په نسبانه ولې کې غرر او دوکا ده وجه نه ده کې دې شي هم دقه د لختي په غاړه چې ستاده د فصلو کې د ازماونه کې ازما خواري وسه ځای لاړ شي یا ازما غيو کې ستایونه کې
یا غ معین ونی او کی ایونه کی دغه غرر او دوکا دا نو عام جمهور دا نه کی په صورت حمل کړي او دی رافع ابن خدیج په کوم صورت حمل کاو عموم باندې وینه بالکل بیان ورکه څه بیان کې بالکل بیان ورکه اسی ولا ورکه او بکری بیان ورکه نه بکری ورکه او نه به ذمہدار باندې ورکه نو دیو جنا سالم وي چې وکړه ده اکثر علی نفسي ولی من په کوم صورت باندې وا دختو په غاړه یا خاص معین زمکا چې هغه ورکه هغه ناروا ده چې دا بسمای دا نور بستای او دا نور ناروا نه ده او رافع راولګېدلو است په عموم باندې واغستله وبه قال حدثنا آدم قال سنا شعبان حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن العاد الذي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهيد بدر ديك مناسبت ہے مال دل رفاعة ابن رافع الأنصاري وكان شهيد بدرا بدر تازرو اخو ذکر نکو څنګه می دل ده هغه ذکر نکو هغه حدیث اسماعیلی راوړی دی من طريق معاذ ابن معاذ أكدادي سمع رجلا من أهل بدر سمع رجلا من أهل بدر يقال له رفاعة بن رافع كبر في صلاة ومنځکه الله اکبر ویلو کله چې پکې داخل شو هکې شو او کې دادی الله اکبر کبیره هغه امام بخاری غ ذکر نه کو چې هغه موقوف هغه خپل مقصودی زیات کراوړو چې دا بدری ده رفاعة ابن رافع الانصاري بدری ده وبه قال سنابدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير انه اخبره ان المسور بن مخرم اخبره ان عمرو بن عوف المسور بن مخرم ما خبر را کړه چې عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لوي چې دا حليف دی د بني عامر بن لوي سمانا خپل د دې قبيلې نه نو راغلی د دې سه حلف کړو زبر تاسو سره مرګره تاسو بس ما تعاون مدد کوي زبر تاسو څه کومه تعاون او مدد وکوما به معنا ده وحليف لبني عامر بن لوي وكان شهيد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم او دا بدر تازر شو د نبی صلی الله علیه وسلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عبیده بن الجراح رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن الجراح الى البحرين بحرين تا دې کې مناسبت دا شو چې دا عمرو بن عوف بدري صحابي دی یا دې بجزیتها چې راوړي دا کې جزیه هغه واقع به تاسو ته راشي چې دا کسي بحرين ته ولېګو د پاره د جزیه راوړلو چې ورشه د بحرين جزیه وراوړي یا دې بجزیتها دغه بحرين کې دغه وخت کې اکثر مجوسو دا د عراق او د بصرا په منځ کې ځای ده او د هوجر کې وته بلاړ شي جزیه باغې نه راوړي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين مصالحه کړو د بحرين والا صاحب نه هم کال د هجرت چې موږ به تاسو ته څه نه وایو تاسو موږ ته څه راکوئ جزیه ورکوي وامر او امیر مقرر کړو باغی باندې الله بن الحضرمي الله بن الحضرمي التلګلو هغه په مشر کړو په د ابو عبیده پسې اولېګو چې ورشه التکم جزیه ابو العلا الحضرمي را جمع کړی دا غته راوړه فقدم ابو عبیده راغب عبیده بمال من البحرين سره د مال نه د بحرين نه چراغ ځان سه مال لاوړو فسمعت الانصار واورد الانصار بقدوم ابي عبيده فراتلو د ابي عبيده انصار ته پته ولګیدله چې ابو عبيده د شپې شپې راغلی دی او ځان سه د بحرين نه راوړي دي ځان سه مالونه راوړي دي
فوافوا صلاة الفجر راجم شو دي سار مانځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول سار مانځل رااله جمیله راشه مال لاغله او کې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مانځ په متصل تقسیمي موږ ته ملاو شي گزار و پیو کو فلما انصرف کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځاو د مانځنا فتعرضوا له دا صحابه ته وړاندې شو ځان ته پیش کو چې د الله نبی څه شی راغلی رايکا گزار ولا خرچه پی روانه کو فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکیش نبی صلی الله علیه وسلم حين رآكم کله چې ولیدل کله دا صحابه ولیدل چیرې ما ته خو دې مال ته ځان وړاندې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکیش فقال او تبيلا اظنكم زما د کومان ده سمعتم چې تاسو اوریدلې دي ان ابا عبیده تقدم بشيء چې ابو عبیده څه کړی ده څه شی راوړی ده او ما ته پته ولګېدل تاسو ته چا ویلي دي چې لکه ابو عبیده بیګا پیسې راوړي دي ها قالوا اجل يا رسول الله ولا اذا الله نبي همدغه خبره ده کنه قال نبی صلی الله علیه وسلم تل فبشروا خوشاله شيء پیسې دل در کومه خوشاله شي او املوا امیدم اساتی درکولو ما يسركم د اغي خبرو چې تاسو کم خوشاله یې چې کم شي باندې تاسو خوشاله یې د اغي امید اساتی د پیسې در باندې تقسیموما خدا واوري فوالله قسم بالله ما الفقر اخشى عليكم ما الفقر نه فقر اخشى عليكم جزيري کم پتاسو زده دي فقر نه پتاسو باندې نه ریګما الفقر دا الفقر اصل کې مفعول له اخشى د پاره مقدم شوی ده په فعل معنی اصل کې ده سره چې ما اخشى عليكم الفقر فوالله ما اخشى عليكم قسم په الله زنيري کوم پتاسو باندې د فقر نه دلته مفعول څه شلو مقدم شو ولكني اخشى لیکن زیری کوم پتاسو ان تبسط عليكم الدنيا چې فراخ بشي پتاسو باندې دنیا اے د فقر د وجه نر باندې ګما چې د فقر د وجه نه پتاسو خراب شي یریګم د دنیا نه چې دا بدر باندې فراخ شي کما بسط تعالی من قبلكم لکه څنګه چې دا فراخ شوی او پاکستان چې تاسو نه مخکې تیر شوی وو فتنافسوا دی رغبت په دې دنیا کې وکړو نه فتنافسوا تاسو برغبت پکې وکړي فتنافسوا معنا فتتنافسوا فيها تیازب شوی دا تاسو برغبت وکړي په دې دنیا کې کما تنافسوا لکه هغه چې څنګه پکې رغبت کړي وو او تهلككم استبم تباکی کما لکتم لکه هغه چې څنګه تبا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د پراخینه در باندې ریګم دی وخت کې د دنیا پراخې د وجنه محبتونه ختم شو ورور ولی ختم شو دیو بل تعاون مدد ختم شو د دنیا د محبت د وجنه مروات ختم شو او د دنیا محبت غلبه ده سیدا چې اوس د دینم اکثر خلک د څه د وجنه کوي دنیا د وجنه کوي بس پیسې پیدا کوم مال پیدا کړ شهرت پیدا کړ دا کنه دا قصې دي وطولككم كما لكتم وبه قال سنة بن نعمان قال سنة جرير بن عازم أن نافع بن عمر كان يقتل الحيات وعبد الله بن عمر بهر قسم ماران وجل ماران متعلق روایتونه مختلف راغلي بعض روایتونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی چې مار مو وجنه ترڅو پورې تحریج هم پاغیونه کړي او ته وې هغه لوز چې داوود او سليمان ابن داوود تاسو ناغسته حق لوز بنا باندې تاسو اوسې دي جنا همدارنګه نوح عليه السلام د کم لوز غسته بعض روایتونه کې دي زیدي چې وجنه به ما سالمناکم مصحاربناکم موږ د دې صلح نه دا کړې څو وخت چې موږ ز جنگ کار کړې بس وجنه به عبد الله ابن عمر په مدقه سماران وجل هم به دي اختلاف د روایتو د وجنا علماء اقوالم پکې مختلف دي دې کې راجح قول ده
چې یو ماران د مکی او مدینه دی او یو د بار علاقو دی په بار علاقه کې چرتا مارتا تکار شو هیڅ تحریج محریج ته ضرورت نشته دا بوته نه وي چې تاسو نه سليمان عليه السلام او نوح عليه السلام کوم لوز اغسته او باغې په وجه باندې تاسو اوزه مړې کوي او هر چې مکه او مدینه ده مکه او مدینه کې عمر نه وجنه تر څو پورې چې دا تذکیر دی او تنه ور کړه دا خبره به تور یاده کدا غي نرستو بهم کار کېدو به مړ کوا او دا غي وجه ده چې کله په دې پیرانو کې څوک په اسلام کې داخل شي ایمان کې داخل شي دا نور پیرانی وجني نو دیو هجرت کوي مکه او مدینه ته التبه د دې شیطانانو پیرانو تسلط التنی په غزه کې دا پیرانو سیږي نو کې دې چې دا پیرې د تا تر کار شوی د په شکل مار باندې دیو جن ته یو ځل څور کا تذکیر یاداش لور کا ګورا کماری یا پیرې ځان په مار شکل کار کې سليمان عليه السلام او د پلان کې لوز مطابق زدي زنا کبیا می مندکړه عمر میکړه به خپکهږي باندې انور زینو کې دې تذکیر ته ضرورت نشته حتى سو ابو لبابه البدري دې کې مناسبت ابو لبابه ده ابو لبابه رضی الله عنه بدري صحابي ده تر دې چې حدیث ته بیان کو ابو لبابه البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا عن قتل جنان البيوت د وجلو د مارانو د کورونو نه جنان جمع د جان دا مار ته ویلږي ټیک شو سپین مار یاغه دغه مار ته ویلږي نره مار او یاغه ورکوټه مار چې دا بنه وجنه ترڅو پوری چې هغه لوس یاداشت ولنی ور کړه په فامسک انا د دې حدیث نرستو به عبد الله ابن عمر منع شو نو کور کې وجه کوم واړه سپین مارانو یا واړه نری ماران به نه وجل وبي قاسم ابراهيم المنذر قال سنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبه قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار سكتسانو د انصار ولې استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازه د نبی صلی الله علیه وسلم فقالوا تويلا اذن لنا من اجازه وکا فلنترك لابن اختنا ريبدو مخبل خري عباس تا دا غفديا دې څنګه حاصل لاله بدر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول کې ویلي ګوره بعضی کسان دي سیدي چې هغه دي جنگ ته په زور باندې راغلي بدر ته نو تاسو دا غي سنرمۍ نه کاروالای نو پدې کې عباس هم راغله او ابو اليسر صحابي وو دونه نه لاندو عباس ته ونه ډېر غټو هغه نیولې راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته او ته ویلې د الله نبی ته زنی منی ولې یو دوه کسانو له ونی ولا په لاس کې ولا ور کړم عباس هم تل ته ابو اليسر ونی ولې رستو ته ویل دا خو ته په لاس کې موچته ولې شو ته به په لاس کې چت کړه هغه غلې شو دا خبره مکه وا هغه ملائکه نیولې هغه په لاس کې ور کړو دیو عقیل او یو بل سره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه غستله دی عباس ته ویل تمام فدیه راکې فدیه به تراکې دوتل ما څو اې دا الله نبی څخه په زور راغلم مجبور یم هغه ویل الله د آیات نازل کو کستا په ورته کې رښتیا ایمانی الله به داغه نه خیر عوض دل درکې دا ورکا دې په وس کې بل نور دل درکې د بیول ما څه پیسې نشتا نبی صلی الله علیه وسلم ول د عقیل جستا وراره ده او د علی رورو د فدیه بم تور کې د بل فدیه بم تور کې اول ما څه پیسې نشتا اول تاسو نشتا کله چې ته بدر تراتلې
ما خوستن د خپل خزه او ملفظل کینه نه ولا او غیله د پیسې ورکړي دا اوس آتا که واپس را لمرابه کې او که مړ شوم په دې کې نو بیا په بچو باندې نه پکې کې عباس ته له الله نه وي ما خو څه پوری شکو اوس می پوری یقین پیدا شو ته الله نه وي ځکه د ام الفضل صدا خبر از ما او د هغه په منځ کې ودا ته چار ورسوله الله رسوله بیا د دین رسول عباس زړه کې کلک ایمان مضبوط ورغه په دې ته واغستا ندی انصار ویلو سبب داو دا قیدین چې کله جمعه ترا وستا عمر رضی الله عنه باز قیدین او تړل په پای کې لګ لاسونه ولکلک کړه په دې کې عباس هم رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره کې مبارک با قیدینو نو دې کلک تړل د وجنه دې قیدینو ته تکلیف پای کې عباس هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د اوازونه اوریده نو پریشانې د وجنه نبی سم وتون نه وته صحابه پیښ راوله کې رسته د عباس هغه قید سس کو بقلار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل شابه د نورم سس کوي نورم سس کړه دیو چوکته چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په دې خوشاله شو نو نور د خوشحالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنه رال نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله نبی که خو خدي د عباس په منګم دقه سي آزاد کو سره فدیه بتنالو نبی صلی الله علیه وسلم والله لا تذرون منه درما قسم په الله روپۍ وته نه پرې دی د خزو د وجنه به تاسو نه کوي دا معاف کوي نه بل دا چې تاسو خپل شو قریش ول تاسو جنگ لراتلو جنگ مقابل کار خو نو چې جنگ لراغله نو دی وجنه پیسې به تخلو معاف کوو به نه به تخلو ان ابن اختنا عباس د انصار خپل خوري ویلو ولی نو چا خو ویل چې د مور دا د انصارو خوروا خدا قول کمزور ہے سیدا دا صحیح چې د عبد المطلب نه د عبد المطلب عباس مور زکه نه دا هغه فتیله دا بنت خباب د انصارو نه دا سیدا د عبد الملک مور دا د عبد المطلب مور دا سلمى بنت عمر ابن احيحه دا د بنو نجار نه وا او هاشم چې د عبد المطلب لارو هغه اوس نکاح کړي وا د مدینه کې نکاح کړي وا او دا هغه نبی عبد المطلب پیدا شو عبد المطلب او عبد المطلب ته عباس پلار دی او د خوري بچی تم خلق څه وای د خوري زوی تم خلق خوري وای ځکه وای چې موږ خپل خوري ته فدیه پریدو نبی سمه لا تذرون نبا پرې تاسو منو دینا درهم یو روپۍ به متنه پرې راي صلی الله علیه محمد و علیه وسلم